د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. بل لور ته علي وزیر له زندانه تر خوشي کېدو وروسته بیا د پنجاب پولیسو نیولی دی. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د پاکستان سرفراز صدر اعظم وایي چې حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. انور الحق کاکړ له ایچ تلویزیون سره په پرونی مرکه کې ټینګار وکړ چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبې ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 250 زیات افغان کډوال نیولي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ از دې راډیو ته ویل پولیسو پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې له 150 زیات افغانان ونیول چې 113 تنه محکمې ته وړاندې شوي دي. له بل خوا د سند ایالت والي هغو افغانانو ته چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په 2 اونیو کې د له پاکستان ووځي کنه په 15 کاله بند به محکوم شي. علي وزیر له زندانه تر خوشي کېدو وروسته بیا د پنجاب پولیسو نیولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او پاکستان د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د عدالت لخوا په ضمانت له زندانه د خوشي کېدو وروسته یو ځل بیا د پنجاب پولیسو په یوه بله مقدمه کې نیولی دی. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد د عدالت د دوشنبې په ورځ د بارکوه تاڼې په مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی او د هغه د خوشي کولو امر یې کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پرون د دوشنبې په ورځ چې کله علي وزیر له زندانه خوشی شو نو د زندان له دروازې بیرته نیول شوی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.